رحمت الله نبیل وایي د امریکا استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا کړې ده چې د امریکا استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. ښاغلي نبیل نن په یو ټویټ کې پر امریکا تور ولګاوه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مجازاتو د څارنې ډلې د راپور اعتبار ته زیان رسوي. ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو د راپور د اعتبار د زیانمنولو لپاره په ښکارا د یو بل د هڅو ملاتړ کړی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر په وینا داسې ښکاري چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ پخوانۍ ناڅرګندې اړیکې اوس افشا شوي دي. هغه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ته په اشارې سره ویلي دي چې دغه سازمان په روانه میاشت یو بل راپور خپور کړی چې د امریکا د ولسمشر نیمګړتیاوې په ګوته کوي. رحمت الله نبیل ویلي دي د بایدن د ادارې لوړپوړو